سورة البینة مکیہ، دا مکی صورت تے. سورة البینہ مکی صورت تے، پدی کی اتا آیاتون دی یو رکو دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکون الذین، لام میم زبر لم، یا زبر یا کا پیش کو یکو، نون لام زیر نیل لام زبر لا، یکون اللہ، ذال یا زیر ذی نون زبرنا. لم یکون الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو فیشرو کفرو. را باندې چې کله پیش راشي زبر راشي پیړه به ویل کېږي، چې کله پې زیر راغی بیا به را نری ویل کېږي، باریک به ویل کېږي. را واو فیشرو، را الف زبر را، را واو فیشرو را یا زیر ری، دا به د یو الف مقدار اوږدېږي، دې ته مد اصلي وایي. من اهل الکتاب، حمزه ها زبر لام لام زیر لیل. من اهل، کاف زیر کی، تا کړه زبر تا، با زیر بی، کتابی. من اهل الکتاب، کړه زبر کړي زیر الټا پیش، دا به د یو الف مقدار باندې اوږدېږي. یو الف مقدار څونه دی؟ یو سیکنډ. یا بنده ګوته کلاو شي، کلاو ګوته بنده شي، دیتا دا د یو الف مقدار دی. واو لام زبر ول میم شین پیش مش، را زیر ری، والمشری، کاف یا زیر کی، نون زبرنا. والمشرکین، منفکین، میم نون پیش من، فا کاف زبر فک، کاف یا زیر کی، نون زبرنا. منفکین، کاف مشدد دے، کاف پا دو پیرے ویلے کی گی، مشدد حرف دو پیرے ویلے کی گی. کم حرف پانی چی شد راشی حرف تا مشدد وی دو پیرے ویلے کی گی پا سخت سرا. میم نون فیش من، دلتا کی نون ساکن ناغلی دی، نون معنی جزم راغلی، نون ساکن بغنہ کی گی، رست تی خروف اخفا کے فا راغلی دا، نو دیتا اخفای حقیقی وی. منفکین، حتا زبر حتا، کلا زبر تا، حتا. تا حمزہ زبر تا، تا زیرتی یا زبر یا، تأتیا، ہا پیش ہو میم لام پیش مل، تأتیہمل. با یا زبر بی، یا زیری نون زبر نا، بینا، تا پیش تو، بیناتو. تأتیہم البیناتو، گول تا باندې چې کله وقف کېږي، وقف دیته وایي چې آواز او سا دواړه بند شي. نو گول تا باندې چې کله وقف کېږي نو آواز او سا به دواړه بند شي، حرې حرف په ساکن کېږي، نو گول تا بدلته کې په ها کې بدلېږي چې کله وقف کېږي. را زبر را، سین واو پیش سو، لام لام دو پیش لم می، لام میم دو پیش لم میم زیر می. رسول می، را باندې زبر راغلی دی پیړه به وایو، میم مشدد دی دلته کې، میم با غنه کو. نون لام زبر نل لام کړه زبر لا حاضر هی. من الله، رسول من الله، د لفظ الله نه مخکې حرف باندې چې کله زبر راغی پیش راغی، د لفظ الله لام با غټ ویلې کېږي، او چې کله زیر راغی بیا به لفظ الله چې لام چې دی دا باریک ویلې کېږي. رسول من الله، یا تا زبریت لام واو پیشلو، یتلو. صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو. فا میم دو زبر فم میم پیش مو، صحفم مو. طه زبر طه، ها زبر ها، صحفم مطهرة. را زبر را، تا دو زبر تن، صحفم مطهرة. دلته چې کله وقف کېږي ګولتا او په ها کې بدل شي، میم مشدد دی او ها مشدد ده. میم مشدد به غنه کېږي او دو پیرې به ویلې کېږي، او ها به هم دو پیرې ویلې کېږي، ها مشدد ده. مشدد حرف په سختۍ سره ویلې کېږي. فا یا زیر فیها، الف زبر ها، فیها، کا پیش کو، تا پیش تو، با دو پیش بن، کتبن.
قاف یا زبر قی یا زیر یی قی میم زبر ما تا دو فیشتون قیمتون قاف طا او صاد داسې مستعلیه حرفونه دا به غټ ویلې کېږي پیړ به ویلې کېږي صحفا مطهرة فيها كتب قیمه دلته کې ګول تعالی دا بم په ها کې بدل شي واو زبر وا میم الف زبر ما وما تا زبر تا فا زبر فر زبر را وما تفر قاف لام زبر قل لام زبر لا ذال يذير ذي وما تفرق الذي نون زبرنا وما تفرق الذين قاف حروف مستعلیه کې راځي غټ په ویلې کېږي را باندې زبر دی را باندې پیړه ویلې کېږي حمزه واو پیش او تا لام پیش تل او تل حمزه الف زبر ا حمزه واو پیش او حمزه یا زیر ای دا به د یو الف مقدار وګدیږي د ته مدي اصلي وای کاف زیر کی تا کړه زبر تا با زبر با کتابا اوتل کتابا حمزه لام زیر الا الف زبر لا الا میم میم زیر میم با عین زبر با دال زیر دی الا من بعدی دلته اقلاب ویل کېږي نون ساکن نرسته چې کله با راشي نون ساکن به په میم کې بدل شي او غنه به پکې کېږي دې ته اقلاب وایي میم الف زبر ما جیم الف مد زبر جا حمزه تا زبر ات ما جاءت ها پیش ہو میم لام پیش مل ما جاءتهم با یا زبر بی یا زیرینون زبرنا تا پیشتو بیناتو ما جاءتهم البیناتو کله چې وقف کېږي ګولتاو په ها کې بدل شي ما جاءتهم البینه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا دلته کې وړو کې مد راغلی دی میم الف زبر ما د پاسه او را واو پیش رو وړو کې مد راغلی دی دریو الف په مقدار باندې به وګدو وما أمروا إلا ليعبدوا الله د لفظ الله نه مخکې حرف باندې دال باندې پیش راغلی دی لفظ الله لام بغټ ویل کېږي ليعبدوا الله مخلصین خا او صاد چې دي دا حروف مستعلیه کې دي غټ په ویل کېږي مخلصین له الدین دلته کې لا دی د دې مطلب دا دی چې لا وقف نه کېږي کو کله دلته مونږ وقف کو نو بیا به دوباره اعاده به کو یعنی د وروستو نه به بیا شروع کو آخري حرف په دلته ساکن کو پرس که وقف کو نو بیا به دوباره دلته کې اعاده کو حنفاء غټ مد دی څلور الف په مقدار یا د پنځه الف په مقدار به اوږدېږي مد متصل دی ويقيم الصلاة قاف او صاد چې حروف مستعلیه کې دي غټ په ویل کېږي ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة زا په سختۍ سره ویل کېږي زا باندې شد راغلی دی وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين نون مشدد دے بک غنہ کیگی ان الذین کفروا رابانی پیشتے پیڑ بولے کیگی ان الذین کفروا من اهل الكتاب میم نون زیر من نون ساکن نرست حروف خلقی کی حمزہ راغلے دے دل تک با اظہار کیگی من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم نون مشدد دے غنہ کوبا فی نار جہنم خالدین فیہا خوا حروف مستعلیہ کے دے غٹ پہ بیوایو خالدین فیہا وقف مطلق تے پیڑ بیوائلش اولئک هم شر البریہ ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین نون مشدد غنہ کوبا آمنوا وعملوا الصالحات صاد پیڑ بوایو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک غٹ مد پانچ علی پر مقدار بوک دو هم خیر البریہ هم خیر البریہ گولتا و پہا کی بدلی گی وقف کودل تکی آیات پورا شوئے دے وقف مطلق راغلے دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم غٹ مد دے پانچ علی پر مقدار بے دو یا دا چار علی پر مقدار باندھی عند ربهم نون ساکن دے رستتی حروف خلقی نشتا حروف قلقلتی حروف اخفا کے دال لاغلے دے نو اخفاء حقیقی بکیگی عند ربهم رابانی زبر دے پیڑا بیوایو جناتو نون مشدد بغنکو عدن دال تجری دال او جیم حروف قلقله کی راځي پنځه حروف تی قاف طا با جیم دال دا برا تنبیهی ټپک په ول ورکو را تنبو به دسی بنوایو چې عدن دسی نه تجری دسی بم نوایو عدن تجری نلته کې نون تنوین ناغلی دی وروسته تو حروف اخفاء راغلی ده نو اخفاء حقیقی بکیږي عدن تجری من تحتها الانهار دلته کې مم اخفاء حقیقی کیږي انهار دلته کې به اظهار کیږي غنه بنه کیږي خالدین فیها ابدا وقف مطلق ته یو زبر بکړ شي یو بدلی په مقدار باندې وګد کړی شي رضی الله را باندې زبر دی حروف مستعلیه دی اور د لفظ لا نمخ کی حرف باندې زبر دی نو فعل بوایو غټ بوایو رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشیہ لمن خشیہ دلته کې به اظهار کیږي ربها ربها
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.